د اجتماعي شبکو په ډله کې وټساپ غواړي چې په 2020 کال کې خپل د وټساپ هغه سیستم تغییر او تبدیل کړي، خو نوي تغیرات پکې کوم راغلي او د وټساپ له خوا نه چې نشر شوي دي هغه کوم دي. ګلنو دوستانو که چیرته تاسو وټساپ لرئ او یا غواړئ چې د وټساپ پروګرام ځان لپاره جوړ کړئ، نو دا ویډیو را سره وګورئ، نو له وټساپ څخه به خوند واخلئ. مخکې د دې ویډیو له کتلو څخه زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو مو له ملګرو سره شیر کړئ. نوی کال ته وټساپ کوم بدلونونه راولي؟ د پیغام رسونې تر ټولو لوی اپ یعنی وټساپ هره ورځ څه نه څه نوي بدلونونه راولي. همداراز د نوي کال په راتلو سره هم وټساپ غواړي چې یو شمېر بدلونونه راولي چې دلته یې درته په لنډ ډول وایو چې وټساپ په نږدې ورځو کې کوم بدلونونه راوستي دي. لومړی تغییر د ډارک موډ فیچر. په وټساپ کې د ډارک موډ یا تور سکرین فیچر ته هم کارکونکي ډیر په تمه دي. د ډارک موډ فیچر سره به د وټساپ په رڼا راکمه شي چې په دې لاره سره به د کارکونکو چارج هم زر نه خلاصیږي او د چارج مصرف به یې راکم شي. په دې موډ کې به د وټساپ د شا رنګ ټول تور شي او همداراز لیکل به سپین ښکاري. د ټکنالوژي پوهان وایي چې د وټساپ عام یا سپین ورژن ډیره رڼا خارجوي چې له امله یې کارکونکو سترګو ته زیان اوړېدلی شي. تور ورژن به یې په دې ښه وي چې رڼا به یې کمه وي او د خلکو سترګو ته به زیان نشي اړولی. دوم لوی تغییر په ټاکلي وخت کې د پیغامونو ډیلیټول. وټساپ څه موده مخکې د پیغامونو د ډیلیټولو فیچر وړاندې کړی و، اوس دا فیچر نوی کوي چې له دې وروسته به خلک وکولای شي د پیغام لرې کولو ته وخت وټاکي او له ټاکلي وخت وروسته به یاد پیغام په اتومات ډول له منځه لاړ شي. جالی انځورونو مخنیوی. دریم لوی تغییر جالی انځورونه به نور له دې نه ایسته په وټساپ کې نه چلیږي. د وټساپ تر ټولو په زړه پورې فیچر بیا دا دی چې دوی وټساپ له ګوګل سره په داسې ډول وصلوي چې د ریورس ایمیج سرچ له لارې دوی وکولای شي د جعلي انځورونو مخنیوی وکړي. دغه فیچر یا اپشن له لارې به تاسو د انځورونو په معلومولو کې ډېره اساني وي چې آیا د انځور اصلي دی او که جعلي. که چېرته انځور اصلي وي نو کولی شو او د کله او د چا دی. دغه ګوګل له دغه سرویس نه وروسته به جعلي خبرونه او اوازونه په برخه کې ډېر کمی راشي. ګلنو دوستانو دا 3-4 هغه غټ تغییرونه وو چې وټساپ کې رامنځته شوي وو. که غواړئ چې د ټکنالوژي، سیاست، خبرونو او د نړۍ له عجایبو